تڼا کې مشمېرې پاڅېږئ ځئ چې ځو ملګرو تڼا کې مشمېرې پاڅېږئ ځئ چې ځو ملګرو سپېڅلې لاره به تر پایه رسوو ملګرو. له ابو سعید خدري رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تن راغی او ورته ویل کوم خلک تر نورو غوره دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه مؤمن چې په ځان او مال سره د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي. هغه بیا وپوښتل بیا کوم خلک غوره دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بیا هغه مؤمن له نورو غوره دی چې په غرونو کې چیرته اوسیږي، د الله تعالی عبادت کوي او خلک یې له شره خوندي وي. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. که سهار لري وي تیارې وي زړه به نه غورځوو د لمر تر کلي به له ستورونه الهام واخلو ملګرو هلی تر منزل د لږه لاره پاتې په شمار ګامونه دي د صبح تر سهاره پاتې صلیب نسکور د طاغوت مات هیلې خاورېرې صلیب نسکور د طاغوت مات هیلې خاورېرې صاف پکې نشته تشکال بوج دی له ښاماره پاتې صاف پکې نشته تشکال بوج دی له ښاماره پاتې تڼا کې مشمېرې پاڅېږئ ځئ چې ځو ملګرو